پر کونړ د پاکستان په راکټي بریدونو کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د کونړ پر ناړۍ ولسوالۍ د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې لږ تر لږه شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د مۍ په 15مه د پاکستان له خاورې څخه د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ توغندي توغول شوي دي. د یادې ولسوالۍ په شمشیر او شنګر کلیو کې پاکستاني راکټونه پر کورونو لګېدلي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه بریدونه په پرلهپسې ډول ترسره شول چې ټول 41 ډزې پرې وشوې. د دغه بریدونو په پایله کې د مرګ ژوبلې ترڅنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره میاشت د خوست او کونړ پر کلیو د پاکستان په هوایي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ طالبان د پاکستان د بریدونو پر وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.